الحمدلله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ګرانو دونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مخکې درسونو کې د ایمانیاتو سلسله او لړۍ را شروع کړې وه او په هغې کې یوه خبره مونږ کړې وه چې ایمان شپږ ارکان لري. په دې شپږ ارکانو کې اولین او تر ټولو مهمترین رکن چې کوم یو دی هغه ایمان په الله باندې دی، ځکه دا الله د دې ټولو شیانو اختیار او قدرت دی هغه په لاس کې دی. نو ځکه اولین جز په ایمانیاتو کې ایمان بالله دی. او د ایمان بالله نه مطلب مونږ تاسو مخکې دوه درې ځلې اشاره ورته وکړه چې معرفت د الله پاک، شناخت د الله پاک حاصلول، چې مونږ خپل رب او خالق وپېژنو. چې کله وپېژنو د مسله خپله حل کېږي. دا خلک چې په دنیا کې د نورو شیانو عبادت کوي، څوک د غوا، څوک د غوی، څوک د اس، څوک د ستوري، څوک د سپوږمۍ، څوک د دریاب، او د انسانانو سره یې وغوي چې کوم شیان انسان ته ګټه رسوي او کوم انسان ضرر رسوي، کوم شیان هغه فکر کوي چې بس دا خدای دی او هغه د خدای قایل کېږي. هغې اصلي وجه دا ده، دا څومره خلک چې غلط شوي، د اصلي غلطي په دې کې ده چې هغه اصلي او کوم خالق او مالک او رازق او پیدا کوونکی چې د کائناتو دی هغه موږ نه دی پېژندلی. موږ داسې فکر وکړو چې په غوا کې هم داسې موږ ته شیدې راکوي، موږ ته غوښه راکوي، بلانکۍ راکوي، او اس موږ باندې سورلي کوي، سپوږمۍ موږ ته رڼایي راکوي، لمر رڼایي کوي، اوبه دا کوي. دا څومره شیانو کې چې خیر شته، دا ټول خیر دی بل چا د خوا نه دی، خپل خیر نه لري. نو هغه ذات چې دا ټول خیرونو مالک دی، د ټولو خیرونو پیدا کوونکی دی، د انسان پیدا کوونکی دی، نو هغه سړی اختیار کېږي، دا طرف اختیار کېږي. نو ځکه په ایمانیاتو کې ډېره مهمه مسله دا ده چې موږ او تاسو خپل الله وپېژنو، خپل رب او خالق وپېژنو. او چې کله شناخت پیدا کې، بیا دا تصور د انسان د ذهن نه وځي چې غیر د الله نه بل څه کوم د عبادت وړ شته. نو ځکه موږ او تاسو په ایمانیاتو کې دا سلسله داسې را شروع کړې وه چې کله الله موږ وپېژندلو، معرفت هم حاصل کې، نو دا ذهن کې خبره بالکل ځای په ځای شي چې د عبادت مستحق صرف هغه ذات دی چې د ټولو کائناتو خالق، مالک، مدبر، رازق، پیدا کوونکی، مړ کوونکی، ټول اختیار دغه سره، بس دی د عبادت مستحق دی. دی د رکوع او د سجدې مستحق دی، دی د غوښتنو مستحق دی، دی د سوال مستحق دی، دی د دعا مستحق دی، بل څوک نشته دی. او د هغې پسې وروسته موږ تاسو ویلي د کائناتو دا نظم و ډسپلین، لوی کهکشانونه، شمسي نظامونه په کوم ترتیب چې چلیږي، په کوم ترتیب چې روان دي، هماغه ترتیب دی هغه اتوم چې بالکل په سترګو خلاصه کوي چې په دې عادي میکروسکوپونو هم نه لیدل کېږي. یو شی چې 1 میلیارد چند میلیمتر وړوکی کې په هغې باندې اتوم هغه کې په هغې کې هم چې کوم نظام دی هسته او هغې په اطراف کې الکترونونه چلیږي، بیا خاص یو نظم و ډسپلین په دې کې دی. دا او دا سره یو شان دي. نو داسې معلومیږي چې د ټولو کائناتو خالق او مدبر صرف یو ذات دی، چې یو ذات دی. دغه ته ویل کېږي توحید، قل هو الله احد، چې موږ او تاسو د هغې معنا دا ده چې الله پاک یو دی. او ساده بیان الله پاک دا کړی دی چې که چېرته په دې کائناتو کې غیر د الله نه نور خدایان هم وی، نور د خدای دعوه کوونکي مې او قدرت ورسره وی، نو لفسدتا، نو دا ټول شیان به در شوي اوس. او بل آیات کې راځي رسول الله پاک فرمایي چې که چېرته خدایان ډېر وی، نو یو بل په خلاف به لشکرکشي کړې وی د دې په خاطر باندې چې عرش عظیم ونسي، عرش باندې تکیه وکړي او دا قدرت موږ او تاسو په ساده اصطلاح کې دا ارګ ونسي، نو هر چا به لشکرکشي کوله. خو چون په دې کائنات کې بل خدای نشته، صرف یو دی، نو ځکه دا کائنات په نظم و ډسپلین باندې روان دي. دغه ویل کېږي دې ته د ساینس په لحاظ باندې وحدانیت او توحید. او د موږ او تاسو په شریعت کې د ایمانیات یو جز دا دی. بله خبره موږ او تاسو دا کړې وه چې دغه ذات چې زموږ مالک هم دی، زموږ خالق هم دی، زموږ پیدا کوونکی دی، موږ ته ذلت او عزت د هغه په لاس کې دی، مرګ او ژوند د هغه په لاس کې دی، رزق د هغه په لاس کې دی، اختیار د هغه په لاس کې دی. پس د دغه ذات سره محبت ساتل پکار دي، مینه ساتل پکار دي. حقیقي محبوب خو دغه دی چې هر څه ورسره شته دی. نو چې د مجازي محبت کې سړی غرق شي او پته ورته نه لګي چې ما نه څونه پیسې لاړې، څونه وخت لاړو، څونه مې تاوان وکړ، څونه مې ګټه وکړه، په دې باندې بالکل انسان تصور کار نه کوي، ځکه محبت تر اثر لاندې راغلی. نو چې کله د حقیقي محبوب سره، د حقیقي خالق او مالک سره د انسان محبت پیدا شي، نو بیا خو معنا دا چې دا لمونځ، دا روژه، دا تهجد، دا منډې ترډې، دا خیراتونه، صدقات پیدا کول، دا ورته داسې اسانه شي چې پیسې به په جب کې ساتل ورته خوند نه ورکوي. هغه به همیشه کوشش کوي د الله په لار کې داسې خرڅ کړي ورکړي. او الله
الله پاک هم د خپلو خزانو خولې ورته بې خلاصې کړي چې څونه ورکوي هغونه به هغه کوي. څومره چې انسان خیرات او صدقات ورکوي الله پاک د هغه طرف نه ورته باقاعده راجاري کوي. څوک چې بخیل او څوک چې سخي الله پاک سخي ته یو حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر سهار 2 ملایکې اواز کوي. یو ملایکه وایي چې هغه څوک چې صدقه ورکوي الله پاک ته ورته زیاتې کا، او بل فرښته دا اواز کوي ای الله هغه څوک چې بخیل او صدقه نه ورکوي ته مال ټول تباه او برباد کړي. نو چې ملایکه تا ته روزانه سخي ته دعا کوي او د دې بل په خلاف بخیل په خلاف باندې هغه کوي خیرا کوي چې خدای ته مال ورته تباه کړي، وجه دا شو چې الله پاک جل دا ټول اختیارات دغه په لاس کې دي. نو څنګه انسان بلې خواته لاړ شي؟ نو بیا دا صدقات خیرات مون تهجد د خپل سر د خپل مال د هر څه ورکول دی الله په لار کې ډېر اسانه شي. او د دې په خوا کې بل خبر مو دا کړو چې د انسان باید یو طرف نه الله پاک ته امید ولري، هیله ورته ولري، همیشه د تصور ورته چې الله پاک ډېر لوی ذات دی، ډېر غفور رحیم دی، ډېر مهربانه دی. دا تصور د زړه نه ایستل پکار نه دي که انسان خرابېږي چې کله تصور سره پیدا چې الله پاک مغفرت نه کوي بخښنه نه کوي نو بس بیا نو چې نه کوي بس پرېږدم داسې. زه وړوکه واقعه درته وایم ویلې په دې هغه کې لیکلي په تاریخونو کتابونو کې او ځینې کتابونو کې ویل چې یو سړی حج ته لاړلو او په حج کې یو خاص مقام دی هغې ته ملتظم ویل کېږي د حجر اسود او د دروازې په منځ کې دی. په دې کې صحیح احادیث دا دی چې دلته الله پاک دعا خامخا قبلوي. د ټولو نه بهترین مقام د دعا د قبلېدلو ځای هغه دی چې د حجر اسود او د بیت الله شریف د دروازې په منځ کې دی. دې ته ویل کېږي ملتظم، دلته دعا قبلېږي. دا سړی خپله قصه کوي ویل چې ما زه ولاړم چې دا سړی راغی او دلته ودرېدو، الله پاک ته عذر زاري وکړله یا الله پاک زما ګناهونه روبخې، زما خطاګانې روبخې، ما ماف کړي، ما خو ډېر ګناهونه کړي. وی د بره نه ورته اواز وشو، د پاس اواز ورته چې نه دې بخم. بس سړی هغه ایسته روان شو. کال ته بیا دا سړی راغی حج ته، بیا چې راغی بیا وی زه عمل ته دا سړی راغی په دې ملتظم کې ودرېدو، الله پاک د ژړا شروع کړه، واویله شروع کړه، چغې شروع کړې، الله ما ته مغفرت وکړي، ما ته بخښ وکړي، ما ګناهونه کړي. د پاس اواز به وشي نه دې بخم. دا دویم کال دریم کال دا سړی بیا راغی، بیا چې راغی بیا دلته ودرېدو او چغې واویله او ژړاګانې یې کولې، همدا ویل چې الله ما نه ګناهونه شي، ما نه خطاګانې شي، ما ته مغفرت وکړه. بیا پاس نه اواز وشو چې نه دې بخم. 3 کاله. څلورم کال بیا دا سړی راغی، بیا همداسې واویله اواز وشو چې نه دې بخم. 5م کال بیا دا سړی راغی، بیا همداسې وزر زارۍ او ژړاګانې فریادونه یې وکړه، پاس اواز وشو چې نه دې بخم. 6م کال بیا راغی دا سړی، 6م کال بیا عذر زاري ژړاګانې چغې واویله یې وکړه، اواز ورته راغی چې نه دې بخم. 7م کال بیا راغی دا سړی، 7م کال راغی همدلته ودرېدو، په همدې ځای کې چغې واویلا شروع کړې او هغه زارېګانې شروع کړې، الله ما ته مغفرت وکړي، ګناهونه مې کړي، خیر دی او دا دی او هغه دی، هر څه دی چې وکړه. نو دا سړی چې کوم خوا کې ورسره ولاړ و دې سړي ورته وایي چې ګوره ته خو بیخي کم عقل یې. یو کال راغلی زارۍ دې وکړې ونه منل شوې، بیا راغلی بیا زارۍ وکړې ونه منل شوې، بیا راغلی بیا دې زارۍ وکړې. دا 2 کاله سر په سر راځې او دې الله ته ته چغې وایي، هغه درته وایي چې نه منم او ته یې وایي چې نه بیا هم کوې. نو خو پرېږده که نه بس دی. نو دې سړي یو خبره ورته وکړه، دا یاد ساتئ. ګوره دا سړي ورته ویل چې ګوره ما ته غیر د دې نه بل ځای وښیه، بل دربار راته وښیه، بل څوک راته وښیه چې ما ته مغفرت وکړي، زه به هلته لاړ شم. ګوره دې خبرې ته بیا توجه وکړئ. دې سړي ورته ویلې چې ګوره د الله د دربار نه غیر، د الله د ذات نه غیر، د الله پاک د مقام نه غیر بل ځای ما ته وښیه چې زه هلته لاړ شم که نه، چې هلته ما توبه قبوله شي، دا زما زارۍ قبوله شي، نو زه به ورشم، زه به هلته لاړ شم، بس دې ځای نه به لاړ شم. نو په همدې وخت کې د الله پاک د خوا نه اواز ورته وشو چې اوس مې وبخلې بس. ځکه انسان په دې باندې دا شی شي چې د الله نه غیر بل څوک د قبلېدو والا نشته، بل څوک د بخشش والا نشته، بل څوک د عذاب والا نشته، بل څوک د ثواب والا نشته. که دغه تصور د انسان په وجود کې پیدا شو لکه څنګه د سړي ته پیدا شو چې غیر د الله نه ګور بل دربار نشته چې زه چغې ورته وکړم، زه یې وغواړم فریاد وکړم چاته. نو ځکه د سړي توبه دا امتحاني خبره وه چې الله پاک بار بار راوستو چې د خلکو ته وښیي چې ګوره دا اصلي مقام او دربار صرف هغه دی. پرون موږ درس کې په تېر درس کې دا خبره ولوستله چې شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب پیرانو پیر صاحب چې موږ تاسو ورته وایو هغه ګوره کوم مثال چې بیان کړی و چې د الله نه غیر بل څوک د چا نه غواړي، بل چاته عبادت کوي، بل چاته لمونځ کوي، بل چاته سجده کوي، د بل چا په خاطر باندې لمونځ او روژه نسي او بل څوک یې په نظر کوي. دې مثال د داسې احمق دی چې هلته پاچا ناست دی، پاچا شته او دی یو دغسې سړي ته چې هغه یې سرچپه ځوړند کړی دی او اوس اعدامېږي، هغه باندې د اعدام فیصله شوې. په ضد دې چې دا سړی پاچا ته عریضه ویسي چې ما ته یو شی ولیکه، همغه بندي سړي ته ورشي چې
صاحب ایمان ته دا کار وکړه. نو دې احمق نه بل احمق شته په دنیا کې چې غیر دی هغه ذات ته چې د ټول کائنات اختیار په لاس کې دی، هغه ته عریضه نه وړاندې کړي، هغه ته نه ورځي. یو بل کراچیوان او ګاډیوان ته ورځي چې ما ته صاحب ما ته وزارت راکړه، ما ته ریاست راکړه، ما ته ډوډۍ راکړه، ما ته تنخواه راکړه. نو خلک به وایي چې د قمقل بچی پاچا شته، هغه ته عریضه نه وړي، وزیر شته، او ته د کراچیوان ته ناستې او هغه خپله پیاز و رومي او ټماټر خرڅوي او ته ورته عریضې راوړې. نو د دې کائناتو هغه مدبر او منتظم او ساتونکی، رزق ورکوونکی او چلوونکی هغه ذات شته. او بل الله پاک هغه ذات دی چې خپله فرمایي چې نحن اقرب الیه من حبل الورید. د دې شارک نه زه تاسو ته نږدې یم. نو چې دونه نږدې ده نو ما ته ولې نه وایي؟ بل ځای کې ګوره قرآن شان کې 25مه سپاره کې د آیات راغلی، دا ښه په غور واورئ. الله پاک فرمایي یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. الله پاک چې دا سترګې دی خوا دی خوا ګرځي او ته خیانت په دې سترګو باندې کوي، الله پاک په دې هم پوهېږي دا سترګې دې ولې دی خوا واړولې. ته چې چا پسې داسې ګورې د سترګو لاندې بل څوک نه پې پوهېږي، هېڅوک هم نه پوهېږي. خو الله پاک څه فرمایي یعلم خائنة الاعین، د ستا د دې سترګو په خیانت هم الله پاک پوهېږي. ویعلم ما فی الصدور، او د انسان په داخل زړه کې چې څه خبره ګرځي په دې هم الله پاک پوهېږي. اوس په دې باندې حتی ملایکې نه پوهېږي چې انسان په زړه کې څه ګرځي. زما په زړه کې اوس تصورات څه دي، خو الله پاک د دا ټول شیان معلوم دي. نو زموږ رابطه د داسې چا سره ده چې ستا د سترګو په خیانت پوهېږي، د ستا د سترګو په کووالي پوهېږي، د ستا په زړه کې څه خاطرات په ذهن کې د څه خبرې ګرځي، دا ته چې سترګې پټې کړې او ځان سره چورتونه وایي چې داسې به کوم داسې به کوم، دا ټول خبره باندې ذره باندې الله پاک پوهېږي. نو چې داسې ذات سره د واسطه ده، داسې ذات سره ستا رابطه ده او داسې ذات سره د تا کار و روزګار دی، هغه سره مربوط دی ټول شیان، نو ته څنګه بیا بلې خوا ته توجه کوې، څنګه بیا بلې خوا ته ځې؟ نو ځکه د ایمانیاتو په دې سلسله کې چې کله موږ او تاسو د الله پاک معرفت حاصل کړو، هغه موږ او تاسو په حقیقي معنا باندې وپېژنو. هغه ذات دی چې علم دومره لوی دی چې که دا ټول د دنیا سمندرونه وچ چنده نور هم زیات شي او د دونه سیاهي او رنګ جوړ شي او دا څونه چې دنیا کې قلم ونې دي او بوټي دا ټول قلمونه شي، بیا د الله پاک لیکل ولیکي چې ورته وایي دا ولیکئ دا ولیکئ دا ولیکئ، دا قلمونه به هم ختم شي، دا اوبه به هم ختم شي، دا اوه سمندرونه دا اوبه هر څه به وچ شي. د الله پاک د علم خبرې بلا ما نفدت کلمات الله، بیا د الله پاک کلمې بلا ډېرې موجودې چې باید سړی ولیکي. نو د داسې عالم ذات سره تا واسطه ده، داسې ذات سره چې دا ټول کائنات د قیامت په ورځ به دا یو لاس کې داسې رانغاړلی شي، د داسې ذات سره تا واسطه ده، داسې باریک بین ذات سره تا واسطه ده چې هغه هېڅ د انسان تصور نشي کولی چې دونه وړوکي شیان الله پاک جوړ کړي دي، هغه پیدا کړي، هغه په یو نظم و ډسپلین پیدا کړي. پر موږ درس کې دا مثال بیان کړ چې د انسان په یو جن کې چې یو حجره کې چې حجره په خپله ګور خپله حجره په سترګو نه لیدل کېږي، د دې حجرې په داخل کې 128,000 جینونه دي. دا هر جن کې 302 تریلیونه مالیکولونه استعمال شي. اوس یې ته حساب کړه، ستا خپله حجره نه لیدل کېږي، بیا د حجرې په مقابل کې بیا د حجرې منځ کې چې کوم شی دی په سترګو خو نه په عادي میکروسکوپ نه لیدل کېږي، هغه الله پاک په داسې ترتیب جوړ کړی. بیا د هغې یو ذره دومره ده چې په یو ذره کې یو جن کې 302 تریلیونه مالیکول استعمال شوي دي. ډي ان اے موږ او تاسو ویلې هغه ډي ان اے چې په سترګو نه ښکاري، په دغه میکروسکوپونه نه ښکاري چې په بازار کې دي، هغې ته هغه میکروسکوپ پکار دی چې شی 1 ملیون چنده لوی کی او دا 1 ملیون چنده چې لري هغه لیدل کېږي. هغه داسې جوړ کړی په هغې یو مالیکول کې چې کوم مواد استعمال شوي، کوم مټیریل استعمال شوي، د هغې که موږ او تاسو صرف نمونه ولیکو، 100,000 پیجه 100,000 ورقې د کمپیوټر پې ډکېږي صرف په نمونه باندې چې کوم نمونه په دې شي کې استعمال شوي. او دا شی داسې شی دی چې ما درته په سترګو خلاصه کې په دغه میکروسکوپ هم نه لیدل کېږي. نو الله پاک دومره باریک بین ذات دی، داسې ذات سره ستا واسطه ده، داسې ذات سره ستا لاره ده، د هغې ذات تر کنټرول لاندې الله پاک فرمایي عالم الغیب والشهاده. الله پاک هغه ذات دی چې په ښکاره او پټو ټولو شیانو باندې پوهېږي، هېڅ شی ستا ته نه پټ نه دی. که ته ظاهر کې خبرې کوې که پټې خبرې کوې، که ته د بړستنې لاندې د کوټې لاندې په تاکاوي کې حتی سوره طه کې وایي چې الله پاک هغه ذات دی چې څه په اسمانونو کې دي په هغې هم پوهېږي، څه په ځمکه کې دي په هغې هم پوهېږي، وما تحت ثرى، او څه چې لاندې د ځمکې په تل کې دي، د ځمکې په تل کې تقریبا 2,000 کیلومتره چې انسان ننوځي د ځمکې تل ته، هغه چې کوم ساختمان الله پاک جوړ کړی، کوم فلزات کوم هغه پکې هغې کې چې کوم کار کېږي الله پاک په هغې هم پوهېږي. نو ستا ته نو چې تا په خبره به نه پوهېږي.
نو د داسې ذات سره چې چا واسطه وي، د داسې ذات سره چا خبره بند وي، د داسې ذات سره د انسان ټول اختیارات دي. ستا جنت او دوزخ د هغه په لاس کې دی، ستا مرګ او ژوند د هغه په لاس کې دی، تا حیثیت د هغه په لاس کې دی، تا ذلت او عزت د هغه په لاس کې دی، ستا رزق د هغه په لاس کې دی، ستا دنیا او آخرت د هغه په لاس کې دی. نو څنګه دې نه دې خوا دې خوا تښتې؟ ته څنګه بل چاته توجه کوې؟ ته څنګه د غوا عبادت کوې، د ستوري عبادت کوې، د لړم عبادت کوې، د سپوږمۍ او د لمر عبادت کوې چې د الله په اختیار کې دی، الله پکې خپله کنټرولوي. نو دا خو اصل وجه ما بار بار بیانوم، دې اصلي وجه دا ده چې موږ خپل خالق نه پېژنو، خپل رب نه پېژنو. موږ په دې قرآن کې په دې د الله پاک په صفاتو کې موږ غور نه دی کړی چې موږ او تاسو کم از کم دا معلوم کړي چې موږ او تاسو رب څوک دی. نو ځکه نو کله یو طرف لاړ شو، کله بل طرف لاړ شو، کله بل طرف لاړ شو، داسې شیانو ته چې هغه خپله مخلوق دی، هغه خپله هېڅ اختیار نه لري، موږ او تاسو ته هغې ته د خدایه مقام ورکوو، هغې ته عذر زارۍ کوو، هغې نه شیان غواړو، او اصلي مالک او خالق مو پرېښی. ما چې دا کومه هغه قصه درته بیان کړه چې یو سړی 7 کاله مسلسل بیت الله شریف ته راځي، په ملتزم کې ودرېږي، بار بار دا هغه کوي، الله پاک ته عذر زارۍ کې ژاړي، الله پاک زما ګناهونه وبخه، خو د پاسه امتحانا اواز راځي نه دې بخم. خو چې کله سړي ورته ویل چې خو بس دی چې الله دې نه بخي، خو نه دې بخي، نور چیا کوي؟ نو هغه ورته څه وایي؟ ویلې ما ته هغه ذات وښیه، هغه دربار وښیه، هغه مقام وښیه، هغه سړی راته وښیه چې هلته ورشه زما توبه قبوله کړي. نو خو نشته چې نشته، په دې وخت کې الله پاک ورته وایي چې اوس ستا توبه قبوله شوه، اوس ستا خبره قبوله شوه، ستا ګناهونه معاف شوه، ځکه اوس ماته ته قانع شوې. شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب، ګورې موږ تاسو پیرانو پیر صاحب ډېر مشهور هغه ولي تېر شوی دی، هغه یو بل کتاب لیکلی دی، هغې فتوح الغیب په نامه یادېږي، هغې کې یو بله خبر لیکي، هغه وایي الله پاک جل جلاله د انسان سره هغه وخت کومک کوي، هغه وخت مدد کوي چې کله د انسان ټول شیان د مخلوقاتو او د مادیاتو سره قطع شي. تر اوسه خو د جب کې پیسې شته، نو ته وایې چې پیسې را سره شته چې بازار ته لاړ شم هر شی پې اخیستلی شم، زور را سره شته، ټانک را سره شته، توپ را سره شته، میزایل را سره شته، پوج را سره شته، څوک ما په مقابل کې کړت هم نشي کولی. نو الله پاک تا سره کومک نه کوي. چې کله تا ته داسې تصور پیدا شو چې په دې ټولو مخلوقاتو نه د رابطه قطع شوه، هېڅ مخلوق هېڅ نشي کولی، نو هلته الله پاک بیا په خپله تا سره بیا کومک کوي. ځینې علما او مفسرون یو خبره لیکلې ده، ویلې دا د انسانانو باندې قرآن موږ او تاسو قرآن شان کې یو آیات دی چې که چا د دین نصرت وکړي نو الله پاک د دې سړي نصرت کوي، یعنی انسان کومک یې تړلی د دین د کومک سره. اوس دلته مفسرین یو خبره نقل کړې په دې ځای کې چې ښه د الله پاک د خپل د انسان سره نصرت او کومک کول په دین پورې تړلی دی، نو چې دین نصرت څوک کوي نو الله پاک یې متا نصرت کوي. داسې حالات راځي چې یو سړي باندې داسې مشکل راشي چې د دین نصرت نشي کولی، د دین کومک نشي کولی، ځکه دا دین به داسې شخص شي لکه حدیث شریف کې راځي د آخر وخت کې به دا دین دومره سخت شي لکه سکروټه، دا قوغ آتش چې موږ ورته وایو دا په لاس کې هېڅوک هم نشي نیولی. دین به داسې سخت شي، وخت به راشي لکه قوغ آتش چې سړی لاس کې نشي، نو که غورځوي نو هم مشکله به آخرت به دې خرابېږي او که ساتې لاس به دې سوځي. نو مفسرین او محدثین یو خبره به دې ځای کې لیکي چې که کله داسې حالات راغله چې انسان د دین کومک نشو کولی، د الله پاک د دین نصرت نشو کولی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نصرت نشو کولی، په دغه صورت کې وایي چې دین ته د نفس ایستلو موقع نه وي په دې دنیا کې. داسې مشکلات راشي د کفارو او د مشرکینو د خوا نه چې دین ته د نفس ایستلو لاره چاره نه وي، نو په دغه وخت کې بیا الله پاک مستقیما مداخلت کوي، بیا الله پاک خپله د دین نصرت کوي، بیا انسانانو ته ضرورت نه لري، ځکه د انسان نصرت او کومک الله پاک تړلی په دین پورې. خو چې داسې حالات راغله چې د دین نصرت څوک نشي کولی، هلته حالات او شرایط داسې سخت شي، نو په هغې وخت کې الله پاک بیا خپله مستقیما مداخلت کوي، بیا په هغې وخت کې خپلې ملایکې، خپل قوت، خپل هر څه نازلوي. موږ او تاسو په دې قرآن عظیم شان کې ځینې تاریخي واقعات ګورو چې انبیا علیه السلامو خلکو بیخي داسې حالت ته را رسولي چې نورې ځایګاه نور هېڅ هغه نه کېدله. ځکه قرآن عظیم شان کې یو آیات راځي چې په مسلمانانو باندې ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلة حتى یقول الرسول والذین آمنوا متى نصر الله. ویلې آیا تاسو ګمان کوئ چې موږ به جنت ته داخل شو، در حال کې چې هغه حالات په تاسو نه دي راغلي چې کوم مخکې خلکو باندې راغلي وو، زلزلې، تکلیفونه، مصیبتونه، زندانونه، وژل، ټکول، دا ټول شیان خلکو راغله تر دې اندازې پورې چې هغه پیغمبر د وخت ویل چې متا نصر الله، یا الله په کله به مسرت راځي. مونږ خو نور ډېر تنګ شوي. بخاري حدیث کې مونږ تاسو سیرت کې شاید دې خبرې ته واقع کړي. یو ځل خباب بن ارت، بخاري حدیث دی، خباب بن ارت یو مشهور صحابي دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې بیت الله شریف ته داسې تکیه کړې وه چې دی راغی ورته کېناستو خوا کې، یا رسول الله مونږ خو نور ډېر تنګ شوي یو، کفار مونږ ډېر زوري، وهل، ټکول، هر څه را باندې دي، یا الله ته دعا نه کوې رسول الله الله ته چې مونږ باندې مهرباني وکړي، مونږ
باندې دا تکلیفونه لري کړي. وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې راجګ شو او دا مخ مبارک یې داسې تک سور شو، سترګې یې ماغه شوې. حضرت خباب بن ارد ته وایي خبابه دا دین داسې اسانه نه دی، ستاسو د مخکې خلک تیر شوي دي چې داسې بیا عرب پې کېښوه، داسې بیا دوه نیمه کې د ده د غوښې بیا د اوسپنې په ګمنځو باندې داسې ترېنه پرې کولې، خو دوی د دین نه دی اوښتي. ښځه به د خپل ماشوم سره اور ته وغورځولی شوله، هغې به د دین نه نه اوړېده. تاسو داسې زر وارخطا یې، قسم به خدای دا دین به کامیابېږي. او دا داسې حالت به راځي چې د عراق نه به یو ښځه تنهایي راځي بیت الله شریف کې به حج کوي، عمره به کوي، بیرته به ځي، داسې امنیت به راځي. تاسو داسې وارخطا یې. نو معنا دا شوه چې داسې حالت راځي چې الله پاک جلو په مؤمنانو باندې سختي راولي، تکلیف راولي، مشکلات راولي، تنګي راولي. نو په هغې صورت کې چې انسان ته د نفس ایستلو موقع نه وي، نو الله پاک بیا خپله مداخلت کوي، بیا خپلې ملایکې خپلې فرښتې رالیږي، بیا خپل کومک رالیږي. بیا د هغه خبره صرف همدا ده، کن بشه هر څه کېږي. نو ځکه انسان باید داسې توجه ولري، زما رب هغه څوک دی چې دا ټول کائنات پیدا کړي او دا چلوي. نو ایمانیات په سلسله کې چې کوم درس شروع کړی و، اولین رکن د ایمان بالله و، او په نن درس کې موږ او تاسو ایمان بالله خلاص، په هغې کې موږ او تاسو 5 خبرې وکړې. یو خبره دا چې الله پاک موجود دی، لکه څنګه چې موږ د پولیس نه ډاریږو، د مور و پلار نه حیا کوو، د مشر نه حیا کوو، ګناه نه کوو، غلطي نه کوو، سهو نه کوو، نو الله پاک باید په نظر کې ونیسو چې الله پاک عالم الغیب والشهاده، په پټو ښکاره پوهېږي. نو څنګه د هغې ذات نه ته حیا نه کوې، د پولیس نه حیا کوې، د مور و پلار نه حیا کوې، د استاد نه حیا کوې، مشر سړي نه حیا کوې، او د هغه لوی ذات مقتدر ذات چې ستا خالق و مالک و پیدا کوونکی د هغه نه حیا نه کوې. دا اوله خبره موجوده، دغه خبره پکې. دویمه خبره موږ دا کړې چې الله پاک ځینې صفات دي، صفات په نظر کې ساتل پکار دي. علمي څونه دی، عظمت څومره دی، قدرت څومره دی، لطافت څومره دی، حکمت څنګه دی، عزت څنګه دی. دا صفات چې په نظر کې موږ تاسو ونیسو، بیا موږ تاسو ته پوهېږو چې د عبادت مستحق صرف همدا ذات دی. نو درېیمه خبره په ایمانیاتو کې دا وه چې عبادت مستحق صرف هغه ذات دی چې د ټولو کائناتو خالق او مالک او رازق او مدبر دی. څلورمه خبره پکې دا وه چې د ټولو کائناتو که غټ دي که واړه دي، دا نظم و ډسپلین، دا یو نظام باندې هر څه چلیږي. دې نه معلومېږي چې د ټولو پاچا یو دی، د ټولو مدبر یو دی، د ټولو منتظم یو دی، بل څوک پکې نشته. که بل څوک پکې اوس بیا ټول سره تباه و برباد کړي وه. نو دې ته ویل کېږي توحید، چې موږ تاسو قل هو الله احد، الله یو دی، هغه دغه معنا شوه. دا کائنات په خپله شاهدي په دې ورکوي چې د دې کائناتو خالق او مدبر صرف یو ذات دی. آخره خبره او 5مه خبره به دې کې ایمانیاتو کې دا وه چې دغه ذات چې موږ یې پیدا کړي او موږ ته روزي راکوي، موږ ته عزت راکوي، موږ ته چوکۍ مقام، ټول اختیارات دي موږ د هغه په لاس کې دي. د ده سره محبت ساتل پکار دي. او د دې محبت ګټه دا ده چې کله د الله پاک سره چا محبت پیدا شي، بیا هغه ته هر قسم سخت کار کول اسانه شي، بلکې هغه خو لا څه کوي، خوند ورکوي سړي ته. دویمه خبره دا ده چې الله پاک نه همیشه موږ امید وساتو. الله پاک غفور رحیم دی، مهربانه دی، د مور و پلار نه اویا چنده هغه مهربانه دی. نو هغه همیشه تمه وساتو، امید ته نه وساتو. او د دې په خوا کې داسې کار ونه کړو چې په کوم شي الله پاک خفه کېږي، په کوم الله پاک خفه کېږي. موږ تاسو ویلې د یو قاعده لرو چې په کوم کار مخلوق خوشحالېږي په هغې الله پاک خوشحالېږي، چې په کوم کار باندې الله مخلوق خفه کېږي الله پاک په هغې باندې خفه کېږي. نو ځکه ټول هغه کارونه چې انسان د فطرت سره برابري، د انسان د هغه سالم فطرت چې عقل مني د هغې سره برابري، په هغې کارونو که څوک د چا سره خواله کوي، نو الله پاک په هغې خوشحالېږي. کوم کارونو کوم شیانو باندې چې مخلوق خفه کېږي په هغې باندې الله پاک خفه کېږي او د هغه د خفګان سبب ګرځي. نو ځکه د الله پاک نه سره مینه او محبت ساتل هم پکار دي، د هغه نه امید ساتل هم پکار دي، او په خوا کې د داسې کارونو نه ځان ساتل پکار دي چې په کوم شیان باندې الله پاک خفه کېږي. داسې نه چې موږ داسې کار وکړو چې په هغې باندې الله پاک په موږ غضب شي، په موږ په قهر شي، او بالاخره دا ټول شیان هم راګډوډ کړي. په ځای د دې چې موږ جنت ته راشو، په ځای د دې باندې ایسته هم دوزخ ته غورځي. الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي په دې خبرو باندې عمل وکړو، او دا په ذهن او په خپل تصور کې راولو، او د هغې مطابق د خپله زندګي وړاندې بوځو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.